بسم الله الرحمن الرحیم. طالبانو په ضمایرو کې پنځه قسمونه شروع، دو قسمونه مو ولوستل چې یو مرفوع متصل او بل مرفوع منفصل. مرفوع متصل ته مرفوع زکوای چې په کلام کې فاعل واقعي او فاعل د مرفوعات نه دی، نو دا ضمیر هم مرفوع شي. متصل ورته زکوای چې د خپل عامل سره پیوسته وي. دا مرفوع متصل په فعل ماضی کې په ټولو صيغو کې ښکار دي، سیوا د دوه صيغو نه چې واحد مؤنث غائب او واحد مذکر غائب. په مذکر کې هو پټ دی او په مؤنث کې او په فعل دا مې تنویل او په فعل مضارع کې دا مرفوع متصل ضمایر په پنځو صيغو کې پټ دي او په نورو کې ښکار دي. فعل مضارع براشتاسته یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربو. نو په دې کې په پنځو صيغو کې پټ دي یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، په نورو کې سری ښکار دي. مرفوع او متصل ځکه وایي چې د خپل عامل سره پیوسته دي. بیا مو ویل مرفوع منفصل سوار لس ضمایر دي. دویم قسم هو انا نحن انت انتما انتم انت انتما هو هما هم هي هما. دا سوار لس ضمایر مرفوع منفصل مرفوع ذکر چې دا به یو قسم وي د مرفوعات او مرفوعات سو سرور میں پکې ویلو دتا نور ویم اول به سبق ویو. وچهار دا منصوب متصل او سوار لس د دې ضمایرونه منصوب دی او متصل دی. سوار لس د دې ضمایرونه متصل خو اسانه خبره ده چې مولانا دا به د خپل عامل سره پیوسته وي. منصوب زکا چې دا با یو قسم وي د منصوباتونه، دا به یو قسم وي. منصوبات دولس دي، نو دا ضمیر منصوب متصل به په هغه دولسو کې یو قسم خامخا وي. منصوب ورته زکا وایي چې دا به یو قسم وي د منصوباتونه. منصوبات دولس دي او متصل ورته زکا وایي چې خپل عامل سره به پیوست. ګورې مولیانو دا خبره زده کوي چې مصنف رحمت الله علیه ته خو تاسو واړه واړه ماشومان ښکاره کېږئ، نو دې وجې نه بعضې خبرې جب کې ساتي او بعضې درته وایي چې کومه خبره ضرور وه نو هغه به زه د جب نه راوباسم. خبره پوه شوئ. نو منصوب متصل یو هغه دی چې منصوب دی په فعل سره. منصوب دی په چا سره؟ یعنی دی فعل ورته عمل د نصب ورکړی دی. او دویم منصوب هغه دی چې منصوب وي په حرف سره. منصوب وي په چا سره؟ په حرف سره. نو منصوب به فعل در راوړي دي. ضربني ضربنا ضربك ضربكما ضربكم ضربكي ضربكما ضربكن ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن. پدې کې تعین د ضمایر واو مولا. ضربني کی یا د نا کې ضربنا کې نا د ضربک کې کا کوما کوم کی کوما کن هو هما هم ها هما هن. دا سری دا ضمایر دا بل ضربه چې ور سره شوی دا فعل له دا سره ضربه ماضی صيغه او دې کې خپل بل ضمیر پټ دی چې هغه دې کې تاسو ویلې ضربه کې کم یو پټو هغه ته سنم یو مرفوع متصل څه هغه نه هیروي. ګوره د ضربني معنی به څنګه کې په حقیقت ضربني ضربه او هو هغه یو سړی نی مالره او هغه یو سړی مالره. ضربنا او هغه یو سړی موږ ټولو خللره. ضربک او هغه یو سړی کتا لره. ضربکما او هغه یو سړی تاسو دواړو لره. ضربکم دا ضربک به خامخا هو سوي او هغه ته بسوي مرفوع متصل بچم لیش. نور دا منصوب متصل
دا نی نا کا کما کم کی کما کن هو هما هم ها هما هن دا ضمائر منصوب متصل لی خدا ال منصوب دي چې د فعل سره یو ځای ګوره کدا ته جدا کې به مرفوع منفصل جوړيږي هو هما هم هي هما هن هو کنو داسي د خپل عامل سره په واسطه دي عمل د نسب دغه دی چې د ضربه فعل په دی یا متکلم واقع شوه دی مفعول دی ته وي منصوب متصل منصوب منا مفعول به فعل په واقع شوه خو تاسو هغه خبرو پسې مګرځي لند داس دکې چې منصوب متصل ضمائر منصوب ورته ځکوي چې دا به یو قسم وي او متصل ورته ځکوي لکه جوخته مونږ کړل لکه او کنه حسین احسان الله جو سبحان الله مونږ ویلوي خبره پوهیږي نو سره شي ما تاسو ویل چې مصنف دلته جب کې یو شی خیر هغه داو چې منصوب متصل څنګه به فعل راځي نو دارنګي به حرف هم هغه مسوار لستی انني اننا انك انكما انكم انك انكما انكن انه انهما انهم انها انهما دا ان چې ور سره یوځای شنو دا منصوب متصل به حرف شو منصوب متصل تاسو نه بهيريږي د خیره تاسو نه بزداشت پوس کوم الک منصوب متصل ته منصوب ولي وای دا به یو قسم وي د منصوباتنا متصل ورته ولي وای منصوب متصل په څو قسم دي یو بفعل بفعل شروع شي ها ضربني خا منصوب متصل بحرف آیا انني اننا دایوازی ان سر نه راځي ګره ان سرهم راځي انني اننا انك انكما دسم ولش لكن سرم راځي لعل سرم راځي ليت سرم راځي حروف مشبه بالفعل شفق دي ان انك ان لكن ليت لعل دي ټول سره دا منصوب متصل څه کېدل شي نسوک پوه شو مولانا نور نو ما چې ګران نشي وای سبق کم یو نو کم به وي مخ چې کم خو یاد کوي کنه سپیکر صحیح دی مولا ما ته خو نه ښکاري شي طالبات आवाज درځي خ مولانا بس دا مو ویلو او کله چا چې د جدول په کاری نو هغه زما د کتاب کې شته دی سکرین شاټ ته واخلئ او ځان سره زوت کړئ خبره پوښی کنه هم د شي د ازما خبره چې مزدا کړی دا د هر څه بهتري ان شاء الله باذن الله نو تاسو په ضمائرو کې مضمرات څه شی ولکه او په اصطلاح کې چې وځشوي د فار د متکلم نو دا ضمیر اوس دا ضمیر د مبني الاصل سره ولی مشابه دا خبره هم درنه پټه کړې ده او هو تاسو ته ویل کنه چې دا اسم غیر متمکن په څه قسمه ده مبني الاصل څو شي اندي درې دا اسم غیر متمکن به خامخا یو د دې دریو سره مشابه وي نو د دې ضمائر او مشابهت د مبني الاصل سره په څه کې ده دا به سبب وي ان شاء الله یا دا ضمائر چې خلاص شوه بیرته ویم